د نندارتون کې وګورو ښځینه هم راغلي دي، له دې سره ځوانانو په ګڼ شمېر ځوانان راغلي دي، همدلته سپین ږیري هم موږ ولیدل چې راغلي وو. نو دا یو ډېر ښه اقدام ده او موجوده حکومت چې ده یا د امارت اسلامي یو ډېر ښه اقدام کړی ده. دغسې باید دوامداره سي دغه کارونه تر څو د نړیوالو سترګې افغانستان ته راواوړي. افغانستان هسې هم الحمدلله له هر څه برخمن ده، خو بل اړخ ته که له اقتصادي پلوه وګورې د وارداتو او صادراتو یو ډېر ښه ذریعه جوړېدلی شي همداسې نندارتونونه. ما میخوایم از طریق تجارت بتانیم که با کشورهای همسایه خود روابط خوب و حسنه ایجاد بکنیم. همین روابط با کشورها بهتر و خوبتر بسازیم تا بتانیم کشور خود از این حالت نجات بدهیم. و همچنان در موردی که امنیتی که در نمایشگاه بین‌المللی افغانستان گرفته شده بود یک از امنیت خیلی عالی برخوردار بود. څنګه د حکومت نه چې نورو ولایتي ته داسې نمایشګاهګانې کېږي چې د مونږ ولس خبر چې مونږ څه تولیدات لرو خپله په افغانستان کې هغه تجاران چې لاړ دي د افغانستان نه بهر غوښتنه مې د دې نه ده چې راشي په خپل ملک سرمایه‌ګذاري وکړي، نږدې نه ونی. امنیت کامل 100% امنیت شته، مشکل نشته. د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د افغانستان د تولیداتو د محصولاتو د بازار موندنې لپاره دا نمایشګاه یو بهترین اصل ده. د افغانستان اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د 1403 کال لپاره داسې ښې برنامې په پلان کې لري. کم تقویم چې جوړ شوی دی په هغې کې تقریبا 50 برنامې په پلان کې نیول شوي دي.